په هرات ولایت کې د اخوت اسلامي شورا د امریکا لخوا د پیړۍ د معاملې تر نامه لاندې بیت المقدس د اسرائیلو د پایتخت په توګه په رسمیت پیژندل په کلکه وغندل. دوی وایي چې بیت المقدس د فلسطین خاوره ده او هیڅ هیواد حق نه لري چې چاته یې وبخښي. نور حال په دې هکله په راپور کې. وروسته له هغه چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د قرن د معاملې تر نامه لاندې بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژنده، په ټوله نړۍ کې د مسلمانانو کلک غبرګونونه یې راوپارول. په هرات ولایت کې د اخوت اسلامي شورا د یوې غونډې په ترڅ کې د امریکا د ولسمشر دغه کار په کلکو ټکو وغنده. دوی وایي چې بیت المقدس د فلسطین خاوره ده او هیڅ هیواد بل هیواد ته د خاورې د بخلو حق نه لري. در همین اخیر معامله قرن وجود گرفته که این خود از یک مسئله لکه ننگیه در جهان اسلام که امروز 1,700,000,000 مسلمان در جهان باشه زندگی کنه، ولی امروز چه در ابرقدرت استکبار جهانی بیایه سرزمین فلسطین که 70 ساله که این ملت مظلوم با دست خالی با چوب و چماق اینا در مقابل اسرائیل قاسم مبارزه کرده، امروز بیایه سرزمین از اینا یا به جنات تسلیم کنه یا مشکلات دیگه برای اینا درست کنه. این سرزمین بیت المقدس از مسلمان ها هست، بالاخص مسلمان های فلسطین که از اینا هست. ما نمیتونیم که قضاوت کنیم، ما نمیتونیم که بعضی بریم اونجا بگیم به یک کسی دیگه بخشش کنیم. پس به این لحاظ هیچ مملکتی حق نداره که دخالت بکنه، خواه امریکا باشه خواه هر کس که باشه، او حق نداره که او خود بعضی بیا این سرزمین به کسی بخشش کنه یا بفروشه یا به دست کسی دیگه بده یا قبله مسلمان ها بعضی بتونه او تسلط کنه. په همدې حال کې دینی عالمان وایي چې د فلسطین د خاورې څخه دفاع په هر مسلمان فرض ده. برای هر مسلمانی در هر گوشه از اطراف و اکناف کشورهای اسلامی که زندگی بکنه، برای از او واجب است، ضرور است، لازم است که از او سرزمین دفاع بکنه. به خاطر از اینکه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم میفرمایند که تمام مسلمان ها در سر تا سر زمین به مانند یک جسد هستند. د دغه غونډې ګډون کوونکي وایي چې امریکا په دغه کار سره غواړي اسلامي نړۍ ته خپل زور وښیي او اسلامي نړۍ ته په سپکه سترګه وګوري. امریکا با زوری که داره به نحو مایه به دنیا بفهمونه که ما حاضریم میتونیم جامعه اسلامی تحقیر بکنیم و اگر مسلمانان جهان این تحقیر بپذیرن، این از خفت و خواری از اونها هست و به همین خاطر هم کنفرانس امروزی از جامعه به اصطلاح اسلامی افغانستان به نحو نمایندگی میکنه و ما اعلان میکنیم که این خفت و خواری جامعه اسلامی آزادی خواه به هیچ اونا نمیپذیرن و هر روز هم که شده تلاش میکنن تا بالاخره حق جایگاه خود بگیره و اسرائیل قاسم از سرزمین بیت المقدس و از سرزمین فلسطین باید اینها رانده بشن. بیت المقدس که در واقع قبل مسلمین بوده و به عنوان یک جایگاه بسیار ارزشمند در اسلام و این تنها متعلق به فلسطین نیست، این متعلق به جهان اسلام، متعلق به تمام مسلمانای ما. این معامله یا این اعلام امریکا یک چیز کار نادرست میدونیم و این محکوم میکنیم. د اسرائیل صهیونیستي رژیم د دویمې نړیوالې جګړې وروسته په 1983 میلادي کال کې د فلسطین پر غصب شو ځمکو تشکیل شو چې نږدې 70 کاله د فلسطینیانو سرپاخه ډب کې په 100,000 فلسطینیان وژلي دي.